ولګه د دوره پیسې دې لکه ولې راوویشتې هیلپ ولګه دا څه چل دی راکوشه ګاډي نه راکوشه دا لږ ژر درته یاره جی زه خو دې تختوم نه خو تاسو څوک یې وزار څوک یم خو ته دا لږ ولې تختې دا لږ ولې تختې هو یاره جی خدای ته وګوره زه خو غواکار نه یم چې واړه به غوا کوم یلګه دې خو راشه دا غواکار دی راشه دې بله راشه راشه لگا دو بڑی شاہ ہوا کار دے راکوشا راکوزه لږ سبا دې چل دی که نه دا سړی ما ته غټه غواکار ښکاري خو بس ته د پولیسو سره رابطه وکړه او دې پرېږدو نه ښه یاره جی دا خبره څه ده ما خو هم لږ پوه کړی که نه چې دا څه خبره ده چې ته غواکار نه نو ته څوک یې هلکه وړوکیه دا څه کیسه وه ته چې په ګاډي کې راتلې ما ته دې پیسې م راوویشتې او هیلپ ته پکې لیکلی دا څه کیسه وه یاره جی د د ما ډېر سوال مینه ته کو خو دې زما خبر اډو مني نه دې ډېر ظالم دی ودې لیدو د دې وړوکي په دې خبرو خو دې یقین نه شو که نه یاره جی ما خو د ده سره څه ظلم او زیاتې نه دی کړی ته ډېر زیات ظالم یې هلکه څه چل وکړم پولیسو ته ټلیفون میلاو کړم او که نه یاره جی پولیس ته رنګ مه کوئ زما دا مسله تاسو په خپل هم حل کوی شئ بچیا دا داسې څه مسله ده چې زه حل کولی شم داسې چل دی که نه دا سړی ما ته غواکار ښکاري او زه خو یم چې پولیس ته رنګ وکړو یاره جی پولیس ته تاسو کال ولې کوئ دا خو زما زوی دی بچیا دا سړی دا رښتیا خبره کی او جی دا زما پلار دی دې ما له واده کې خو زه واده نه کوم اما یې له 200 روپۍ راکړې چې په دې م رضا شه خو زه واده کوم نه یلکه بچیا ما خو وایي چې دا غواکار دی بچیا چې تا له واده کې نو واده خو ښه شی دی ته واده ولې نه کې یاره جی اوس چې چا له م واده کې د چمپیو دا شړپا پېښېږي زه دا نه غواړم چې په ما د چمپیو دا شړپا وکېږي یلکه ما خو وایي چې دا غټه غواکار دی یلکه ګن کپ کیا غوښه